سلامونه نیکې هیله دا روغ جوړ به وای. زه نن ورځ بیا له یوې نوې ښایسته ویډیو سره حاضر شوی یم. هیله دا ستاسو د خوښې وړ وګرځي. ویډیو د پیل څخه د مخه که زموږ د یوټیوب چینل څخه په لومړي ځل لیدنه کوئ نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل ایکن هم کېکاږئ ترڅو دا ډول ښایسته ویډیوګانې لومړی تر تاسو در ورسیږي. نو راځو په ویډیو باندې پیل کوو. لومړی به تاسې په خپل موبایل کې ګوګل یا کروم بروزر راخلاص کړئ او ورته ولیکئ مایکروسافټ ډیزاینر ایمیج کریکټور. او په دا صفحه باندې کلیک کوو. او په دا صفحه باندې کلیک کوو. اوس موږ ته دا ډول صفحه راغله. لومړی به تاسې په دا صفحه کې اکاونټ جوړوئ. زه چې دا کوم معلومات دلته پیسټ کوم یا یې دې ځای څخه ولیکئ او یا یې زما له ټلګرام څخه کاپي کړئ او بیا یې دلته پیسټ کړئ. یوازې زما د چینل د نوم پر ځای خپل نوم ورکړئ. اوس په دا لاندې شین ځای باندې کلیک کوو. لاندې ځای کې موږ ته یو صفحه راخلاصیږي. لږ ورته صبر کوو. صفحه راخلاصه شوه. ګورئ چې عکسونه جوړ شوي دي. څو ډوله دي. اوس په یو عکس کلیک کوو او موږ ته به عکس نږدې شي. اوس به لاندې راشي او دا درې ټکو باندې کلیک کوو ترڅو دا تصویر ته خپلې ګلاري ته ډاونلوډ کړو. اوس به په ډاونلوډ باندې کلیک وکړو ترڅو تصویر ګلاري ته ډاونلوډ کړو. دا دی تصویر ګورئ ډاونلوډ شو. اوس یې د فیسبوک لپاره جوړوو. د یوټیوب د نوم پر ځای به یوازې د فیسبوک نوم ورکړئ. اوس په دا لاندې شین ځای باندې کلیک کوو. لاندې ځای کې موږ ته یو صفحه راخلاصیږي. لږ ورته صبر کوو. صفحه راخلاصه شوه. ګورئ چې عکسونه جوړ شوي دي. څو ډوله دي. اوس په یو عکس کلیک کوو او موږ ته به عکس نږدې شي. اوس به لاندې راشي او دا درې ټکو باندې کلیک کوو ترڅو دا تصویر ته خپلې ګلاري ته ډاونلوډ کړو. اوس به په ډاونلوډ باندې کلیک وکړو ترڅو تصویر ګلاري ته ډاونلوډ کړو. دا دی تصویر ګورئ ډاونلوډ شو.